قدرمنو اوریدونکو، زه تاسو ته د ښاغلي عبدالحمید زاهد د کتاب نه روښانه سباوون نه د هغه یو نظم پیش کوم. د نظم نوم دی ړومبی روژه. پرون مې داسې یو ماشوم سکول ته روان ولیدو، رخ کې بسته لاس کې تختې په پښو شلېدلې څپلۍ. کله روان به شو، کله به نیغ ودرېدلو، کله به کېناست، په زنګون به یې خپل سر کېښودو. زه هم د ده په تماشه وم تر ډېره وخته، ده هم د سترګو لاندې ما ته غلې غلې کتل. اخر ټینګ نه شوم او خواته ورسره کېناستم. ما ته یې تپوس وکړه، بچیه اخر څه وجه ده؟ کله روان شي، کله ودرېږې او کله کېنې. نن دې جوړ زړه نه کېږي سکول ته، داسې ښکاري راته. یا دې تنکې وجود له درده ناقرار خو نه دی، یا دې خوږې مور خو د سکول په نوم وښلې نه یې. خو هغه ماله د یو سوال جواب هم رانه کړلو، لکه چې چا یې ویده شونډو نه ټکونه ایستي. بیا مې دې ونیو د لاسه، را روان مې کړلو. ما ورته وی، بچیه وایه که نه څه خو وایه، نامه دې څه ده د کوم کلي د چا بچې؟ هغه به شونډې دواړه بیرته کړې خو بیا به چپ شو. هغه به شونډې دواړه بیرته کړې او بیا به چپ شو. ما ورته وی، بچیه وایه که نه مه چپ کېږه، ستا خاموشۍ خو ما ته خپل معصومیت را یاد کو. زه هم په یخ ژمي کې سکول ته یم خپې ابلتلې. ما هم خپل پلار ته ستا په شانې فریاد کړی نه و. ما هر خواهش د خپل غربت په وجه پټ ساتلې، ځکه خو تا ته نن ولاړ لکه د پلار په ځای یم. ستا په زړه څه ارمان دی وایه چې زه پوره کړم. ستا خاموشي مې د احساس په خونه اور لګوي. دا خپلې تراړې تراړې شونډې شابه او خوځوه. په یو صحت کې یې ګریوان په اوښکو تر شو، داسې لکه چې څوک د په شکال شیبو ته ځان ونیسي. بیا شو ګویانه په سلګو سلګو یې داسې ووې. تمامه شپه زمونږ د کور خلک نهر پراته وو. سحر بیا هم دومره څه نه وو چې خوړلي مو وې. مور مې وې خیر دی، په نهره به روژه ونیسو. ما ورله زر تر زره چای او ډوډۍ دواړه راوړل. ورته مې ووې زر ځان موړ کړه چې بیا سکول ته درومې. هغه انکار وکړه چې نه، ما خو روژه نیولې. ما ورته زر لکه د موړ مولا اذان وکړو، بچیه ستا د روژې وخت بس هم تر دې وخته و، شا به ځان موړ کا چې د سکول پتا ناوخته نشي. بیا مې یو 100 روپۍ په جیب کې ورله هم کېښودې. ما ورته وی چې په چوټۍ کې به خواږه پې والې. بیا مې په دواړه مخه ښکل کړو، زه الله دې مل شه. هغه سلام وکړه، د سکول په طرف منډه یې کړه. زما پې هم د خپل بچي په شان حسود وشو. مازدیګر تېر مې ګذر وشو د یو خان په دیره. پوره د 20 دیګو لاندې مې اور بل ولیدو. ما تپوس وکړه د یو تن نه اخر څه چل شوی؟ نو خو واده دی، نه آثار راته د غم ښکارېږي. هلته ولاړو یو څو تنه چې یې داسې ووې، زمونږ د خان بچي نیولې، نن ړومبی روژه ده.